په تیر 1404 کال کې د نشهیي توکو پر وړاندې له 11,000 څخه زیات عملیات ترسره شوي. له 1500 څخه ډېرې د نشهیي توکو د تولید او پروسس فابریکې له منځه وړل شوي او همدارنګه د هیواد په بېلابېلو سیمو کې پر 1500 هکټاره ځمکه د نشهیي توکو کرکیله هم له منځه وړل شوې ده. دا څرګندونې نن په کابل کې د نشهیي توکو سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په تړاو جوړه شوې غونډه کې وشوې. د کورنۍ چارو وزارت د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې معاونیت په 1404 کال کې د نشهیي توکو د کار، تولید، قاچاق او استعمال د مخنیوي په موخه پراخ فعالیتونه ترسره کړي دي. په دې موده کې په ټول هیواد کې 11,222 عملیات د نشهیي توکو د قاچاقبرانو د مظلومینو په برخه کې ترسره شوي دي. 15,964 عملیات د نشهیي توکو د کروندو د له منځه وړلو په برخه کې، 9,844 عملیات د روږدو یا معتادینو د راټولولو په برخه کې او 1,278 عملیات د سوالګرو راټولولو په برخه کې ترسره شوي دي. 2,150 تنه بېلابېل نشهیي توکي نیول شوي او 14,326 تنه د نشهیي توکو اړوند قضیو په تړاو نیول شوي دي چې دوسیې د شرعي پرېکړو لپاره محاکمو ته استول شوي دي. همدارنګه 1,509 هکټاره ځمکه د کوکنارو د کروندو له منځه وړل شوې او د نشهیي توکو، تابلیتونو او الکولي مشروباتو د تولید 533 فابریکې او مرکزونه تخریب شوي دي. د معتادینو د درملنې په برخه کې د پروسې د فایل څخه تر دې دمه د 1,15,000 په شاوخوا کې په روږدو کسان راټول شوي روغتیایي حمایوي مراکزو ته لیږدول شوي دي. په دغې غونډه کې د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې معین شیخ عبدالرحمن منیر وویل له نشهیي توکو سره مبارزه د کورنیو چارو وزارت له لومړیتوبونو څخه ده او پر وړاندې یې درېدنه د ټولې نړۍ ګډ مسؤلیت دی. افغانستان اسلامي امارت له بیا ځلې حاکمیت وروسته د نشهیي توکو پر وړاندې مبارزه په خپلو کاري لومړیتوبونو کې شامله کړه او وایو چې نشهیي توکي یوازې د یو هیواد ستونزه نه ده بلکې یو نړیوال ګواښ دی چې د انسانانو ژوند، کورنۍ، اقتصادونه او ټولنې له جدي خطر سره مخ کوي. له همدې امله د دې پدیدې پر وړاندې مبارزه د یو هیواد مسؤلیت نه بلکې د سیمې د هیوادونو او نړیوالې ټولنې ګډ مکلفیت دی. دغه راز د یاد معینیت ملکي مرستیال عبدالرحمن قاسمي په خپلو خبرو کې نشهیي توکي د انسانانو لپاره له بمونو هم لوی خطر وباله او زیاته یې کړه چې اسلامي امارت د دې لوی خطر پر وړاندې پراخه مبارزه کړې او په دې برخه کې ګڼې لاسته راوړنې لري. له نن څخه 8 کاله وړاندې نړۍ احساس کړه چې نشه او نشهیي توکي د انساني حیات لپاره یو لوی خطر او تهدید دی. حتی تر جنګونو، بمونو، کیمیاوي اسلحو هم لوی خطر دی. په تیرو 5 کلونو کې د نشهیي توکو د کښت، تولید، پروسس، قاچاق، د مخنیوي او د روږدو د درملنې په برخه کې جدي او عملي ګامونه پورته شوي دي. همدا ډول په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د نشهیي توکو جرمونو په وړاندې د مبارزې ادارې مسؤل پولیک اوکسري هم په دغې غونډه کې ګډون درلود او د نشهیي توکو پر وړاندې د اسلامي امارت مبارزه بې سارې وبلله. بلخوا د سیاسي چارو شنونکو په یاده غونډه کې د پاکستاني پوځي رژیم له لوري د روژې په میاشت کې پر امید روغتون ناځوان مردانه بریدونه یو ځل بیا وغندل او زیاته یې کړه چې پاکستان به هیڅکله په افغانستان کې خپلو شومو موخو ته ونه رسیږي. ولې ګاونډي هیواد زموږ او تاسو معتادین په نښه کړه؟ هغه د دې لپاره چې په نورو برخو کې خو زموږ او تاسو پرمختګ نه ګوري، نه د ثبات غواړي، نه د امن غواړي، نه د پرمختګ غواړي، حتی دام نه غواړي چې ستا معتادین درملنه وشي په افغانستان کې. دا یې هم پیرزو نه دی.
له دې ښکاري له دغه حملې نه ښکاري چې معتاد هم دوی موږ ته جوړ کړه، قاچاق هم دوی کول، په کښت کې هم دوی لاس درلوده. د شب قدر په شپه کې زما هغه ځوانان چې د موادو مخدر له تورو تیارو څخه راوتونکي وو پر داسې نامردانه برید کې ووژل شول یا شهیدان کړل شول چې تاریخ به دغه ورځ او دغه شپه تقریبا کلونه له خپل سینې څخه هیره نه کړي. راځئ پر یو څه تمرکز وکړو، په یو څه تم شو. افغان په دې خطې کې په دغه ټوله نړۍ کې بغیر له بل افغان څخه نه دوست لري، نه خواخوږی لري او نه پناه لري. مالا د شرق او غرب، شمال او جنوب او لوړ سازمانونو څخه نیولې تر دغه ناستو افراد او اشخاصو چې تقریبا په دې خطې کې دي، ما ته دغه خړ افغان چې تقریبا د معتادۍ له دروازې څخه راګرځي بیرته خپل کور ته ستنېږي، زه دې کې ځان ته ګټه هم ګورم، بقا هم ګورم او دې کې ځان لپاره آبادي او سوکالي هم ګورم. تاسو کې ډېر لوی هوښیاران او پوهان وو، په څو ژبو باندې خبرې کوونکي وو، مګر دغه بد دنیا، دغه د ناهیلو دنیا، دغه د بربادۍ دنیا، دغه د نشې دنیا چې تور تیارو ته ورټېله کړې. اوس الحمدلله د موادو مخدرو، د کښت، د قاچاق او دغه مافیا مخنیوی شوی دی او تاسو به بیرته انشاءالله لازم خپل کورونو ته ورستنېږئ. زه په دغه برخه کې له ټولو څخه مننه کوم. زه په دغه برخه کې له الف نه نیولې تر یا پورې چې هر چا قدم اخیسته مننه ترې کوم چې زما د افغان، زما د ورور، زما د پلار، زما د زوی درملنه مو وکړله، په هغه شکل مو وکړه لکه د خپل زوی، لکه د خپل پلار، لکه د خپل ورور درملنه مو چې کړې وي. دا ورځ داسې مهال مانځل کیږي چې د روسیې د امنیت شورا هم ویلي و چې په افغانستان کې د نشهیي توکو کرکیل او استعمال 90% راټیټ شوی دی. پولیس د ټولنې خدمتګار